के लिए ऊपर का खतरा फिगर गेट के नीचे और ड्रॉप पे दिया एक आसान कैच और मौका दिया है बेसमैन को। زه اوس دا مهال موجود یم د اکاخیلو میلواټ جهانگیر ګراوند کې چیرته چې تاسو کسو د یو ټورنمنت د کرکټ ټورنمنت افتتاح کیږي چې د هغه اکاخیل چمپیون لیګ دی چې د خپل قوم ترمنځ کوم ټیمونه لري د ضلعي شاخونه لري لکه په اکاخیل ټاپه کې چې کوم ضلعي شاخونه لري او وسرا یو د تیرو ټیم دی اوته ټیمونه به لوبیږي تاسو به وره چې دغه حواله سره موږ سره کلاریون او دغه انتظامیه سویایي مونږ مال اکسانو او زه ماروخیل ته څه تعلق لرم موږ میچ ته نن کوم سٹارټینګ میچ ته موږ هغه سره مداخله سره ده او موږ ډیره شکریا ده کوم چې کوم د اکاخیل چمپیون لیګ منیجمنت کمیټي چې هغه موږ کوم د بچوله د شونته کې یو اپورچونټی ورکړل نو ان شاء الله امید لرو چې کوم د چا باندې ټرست شوی ده کومه تپینه کوم خلک غلي دي دا به د خپل د څومره کمیټي دغه په امید باندې ان شاء الله چې پورا وترويږي ان شاء الله مدنم څه وخت موږ خو دا وخت خو موږ دا چې په هر طرف کې وګوري موږ په کوري چې کومي ګراوندونه جوړ شي اوس دا د جنگیر ګراوند دی دا وګوره څومره خوشحالي پکې ده چې دا ګراوندونه بود وي هغه د کې هسپتالونه هغه ویرون وي ځکه چې اول صحت دی او صحت په کې سره جوړیږي په مختلف ایونت کې کمنټریټر یم کمنټري کوم او نن دلته د اکاخیل چمپیون لیګ ورمبای ایډیشن دی د خپل کومونو په خپل ټاپو کې دلته یو ټورنمنت ارنج شوی دی په هغه کې مداخل معروف خیل دا سه نور چې کومه تاپيري هغه ټورنمنت دی او مداخل او معروف خیل او چې کوم دی په انټری باندې لکه په لاټري باندې میچ پکېږي نو په لاټري وشول ایدانا پاس به بیا میچ شروع کیږي د اکاخیل په سرزمین باندې دا یو غټ ایونت منعقد شوی دی ان شاء الله تاسو به موږ سو موږ به انجوای کوو دا خو ډیره زرخه سره او امن د پیزا غویر کوي ځکه چې دومره ډیر ټیمونه دلته راغلي نو دا امن یو پیغام دی لکه څنګه دلته موږ ټول یو دلته د اکاخیل چمپیون لیګ نن افتتاح او په دا ټورنمنت کې د موږ سره وته ټیمونو چې کوم د هغه ایساقه چې د کومه اکاخیل د هر تپینه او دلته چې څومره خلک پروت دي د موږ په قوم کې هغه ټول کې لړیون په کلو بیږي مقصد د موږ د ټورنمنت دا و چې دلته کوم چوپ او ټیلنټ ته هغه موږ مخه لرولو او د نو له وغه کې لړیون چې پاکي چې کوم دی کنه ټیلنټ ته کنه هغه مخکې موږ پروموټ کو او موږ سره بیا د خپل تنظیم د طرف نه چې کوم دی د ځوانه اکاخیل اتحاد نه د غوثر موږ جمرست کو مخکې دا ویډ کې بوزو یا زحمت دو او د کم ټورنمنت چې نن ارګنایز شوی د ځوان اکاخیل اتحاد ارګنایز کړی دی دغه موجوده صدر هم زم د مونږ د ټورنمنت واحد مقصد دغه پیغام ورکول دي چې د کوم یو د بدامنۍ لهر روان شوی وو یا یو افوا وا چې بدامنۍ لهر روان شوی دی نو مونږ دغه پیغام ورکول وو چې د مونږ لوکا پر امن دو پدای کې هیڅ قسمه داسې بدامنۍ اکټیویټي نشته او هغه تاسو کتایم شو چې نن دومره په ګڼ تعداد کې کسان روان دي او راغلي دي نو همدغه یو واحد مقصد هم دی چې د امن پیغام ویر ټیبل ټورنمنت دی چونکې دا ګراوند داسې نه سیټ چې دا باندې هډبال وشي ټورنمنت دا خو خیر علم نشته چې څومره میچونه به کیږي هغه یو شیډیول دی مونږ جاری کړی دی خو ادا کې د مونږ سره اوته ټیمونه دي په هغه کې یو د تیرو دی او چې کوم دی هغه د مونږ د لون د تپو دی په دا کې رول کې یو دا و چې هر یو تپه کې به کم از کم 2 کسان هغه خلو چې هغه د بهر قوم یو په اکاخیل کې اوسېږي دغه نه علاوه یو کس به د اقلیت خلو په هغه تپه کې وو او هغه کیل کولو نو دم په یو رول وو د دغه واجب نه چې مونږه ډایورسټی ټیم روشي دلته وغه یونټ ټیم شو شي تاسو د دوه خبرې ورودلې او د دوه وختونه هم داري چې دا ګراوند ټاینور هم صحیح جوړ کړل شي حکومت ته په دا باندې نظر ثاني وکړي ذاکر افریدي وحدت نیوز باړه ضلع خیبر